ابراهیم علیه السلام مختصرا ابراهیم علیه السلام سره چاړه ده او را روان دی مینا طرف ته را روان دی. مسلمانانو وروڼو دې خوا ما ته وګورئ، بره پکو مکو ته مه ګورئ. ابلیس راغی شیطانی شکل کې. ابراهیم دا چرته ځي؟ دا بچی قرباني کو، دا د عقل خبره ده. زوی سو کلالی ابلیس ورته وایي زوی سو کلالی، وی دا الله حکم دی. وی ګوره اخر سړی خپل سوچ دی مو کی دا بچی په او مړی باندې چاړل راخکل او ځان څه خبره ده. هغه ورته معلومیږي داسې چې ته ابلیس شکل دی بدل کړی دی، کاڼ یې راواغشته او یو ګزار یې پرې وکړه. او زمونږ کتابونو لیکلي دي چې ابلیس ته په نن ورځ باندې کم ذلت، کم رسوایي، کم شرمندګي او کم شرمول هغه ته شوي دي، دا په پوره زندګۍ کې ابلیس ته دا شرمندګي نه ده حاصله شوې. او ابراهیم علیه السلام راغی، سترګې وتړلې، وتله للجبین، او په ځمکه یې واچولو او چاړه د پیغمبرانه قوت سره چې د څلوېښتو پهلوانانو او په هغې کې طاقت وي هغسې چاړه راښکه او آواز یې وکړو. دا چې موږ تاسو ته وایو چې لږ په جګونج یې ووایې چې د دې جومات نه دا آواز وځي او لا مکان ته لاړ شي. داسې ابراهیم علیه السلام وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. د لاندې نه آواز راغی الله اکبر ولله الحمد لا اله الا الله والله اکبر. په سایډ باندې جبرائیل علیه السلام ولاړ دی او آواز او ناره راغه الله اکبر ولله الحمد. دغه ستاسو تکبیرونه دي د ابراهیم خلیل الله، د اسماعیل ذبیح الله او د روح الامین حضرت جبرائیل علیه السلام. په دې وجه باندې الله جل شانه او ارشاد فرمایي، دا اعلان دی ان هذا لهو البلاء المبین. دا ډېر لوی امتحان. تیار به شي څوک د خپل زوی دپاره او هغه زوی چې د بوډاوالي یو زوی وي او د هغه په مرۍ باندې چاړه کېږي؟ شته څوک داسې پلار؟ په دې وجه باندې محترمو الله ورته وایي ان هذا لهو البلاء المبین. دا ډېر لوی امتحان، خو لوی امتحان وفدیناه بذبح عظیم. الله جل شانه فرمایي زلاړ شه د جنت نه قرباني راوله، د جنت قرباني. جنت کې ګرځېدلې په دغه خپو باندې روح الامین او د جنت نه ګډ راولي. رب العالمین ورته اعلان کوي روح الامین راولي او خلیل رب العالمین په چاړه راکاږي. الله ورته فرمایي د خلیل قدمونو کې ودروه، د جنت نعمتونه، د جنت سیزونه د ما د دې عاشق په قدمونو کې ودروه چې وی کته ورته قدمونو کې ګډ ولاړو او په هغې باندې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. مسلمانان ورونو الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته اسانه کړي.